چې کومې زنانه خپل په سر باندې جوړه جوړه یعنی د اختو ګوچه جوړه کی او وای تړي، نو داسې زنانو په حواله سره سوال ادا کړل یو زنانه چې آیا واقعي په حدیث کې داسې حدیث موجود دی چې کومې زنانه خپل په سر باندې داسې ګوچه جوړه کی نو داسې زنانه به جنت ته نځي، اور آیا که داسې زنانه چې هغې په سر باندې خپل ګوچه جوړه کړي د اختو نو آیا په دې حالت کې د دې زنانه موس کېږي یا نه کېږي؟ دا دوه سوالات یې کړي. ډېره اهم او ضروري مسله ده. په ټوله مخکې خبره ده چې د دې حوالې سره حدیث شته یا نشته چې کوم زنانه خپل په سر باندې د ویښتو ګوچه جوړه نو آیا په حدیث کې د دې سم معنیات چې آیا په دې حوالې سره په حدیث کې واقع داسې موجود دي چې داسې زنانه به جنت ته نه ځي؟ نو یاد وساتئ په دې حوالې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور حدیث دی، او په هغې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جهنميانو دوه ډلې داسې دي چې هغه ما نه دي لیدلي، هغه به راځي، یعنی زما د زمانې نه بعد به دغه دوه ډلې راځي چې داغو نشانیانې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښولي چې دا دوه نشانیانې به داغو دوه ګروپونه چې کوم دي د جهنميانو. یو ډله خو هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغو په باره کې فرمایي چې داغو په لاس کې به د غوی د لکۍ په شان دي چې کوم دی کوړې داغو په لاس کې، او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی خلک به وي ناحقه، یعنی په خلکو باندې به ظلم کوي، داغو په لاس کې به دغه شان دي کوړي او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی خلک به وي ظلم به کوي. یو ګروپ په خو دغی، او یو طبقه یو ډله به د هغې زنانو چې هغو به لباس اچولې، د هغې لباس اچول نه باوجود به هغو بربنډي، یعنی داسې لباس به اچولې چې بالکل تنګ به چست به، یا به داسې لباس یې اچولې چې هغه به تنګ خو به نه خو داسې باریک به چې دننه اعضا چې کوم دی هغه به په نظر راځي. دا دوه قسم ده. او بیا دغه شان دي زنانه به چې په لارې باندې ځي نو د بختي اوښ په شان دي، څنګه چې بختي وخي په لارې باندې ځي د هغو کپ چې کوم دی ښي او چپ طرف ته چې کوم دی تاویږي را تاویږي، نو دغه شان دي چې په لارې باندې دغه زنانه ځي د هغو د سر چې کوم دی ښي او چپ طرف ته چې کوم دی خوځي را خوځي به، یعنی هغو به خپل په سر باندې داسې اختو ګوچو جوړه کړي، اخته به یې را جمع کړي، او چې په لارې باندې ځي نو د بختي اوړ سره تشبیه ورکړله چې څنګه بختي وخي په لارې باندې ځي د هغه چې کوم کپ دی هغه ښي طرف ته چپ طرف ته چې کوم دی خوځي، نو دغه شان دي چې کوم زنانه دي د هغو چې کوم سر دی د سر د اختي جوړ کړي هغه به چې کوم دی ښي طرف ته او چپ طرف ته چې کوم دی هغه به خوځي را خوځي. نو داسې زنانه چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته داخلېدو خو لرې خبره ده، د جنت چې کوم خوشبو ده هغه هم داسې زنانه چې کوم دی نشي بین کولی، حالانکه د جنت چې کوم خوشبو ده هغه به 100 کاله په فاصلې سره چې کوم دی د 100 کالو په فاصلې سره هغه به محسوس کېږي، یعنی دومره به دا زنانه د جنت نه لري، یعنی ظاهره خبره ده چې د جنت نه لري چېرته به ځي؟ جهنم ته به ځي. نو دا خو په حدیث کې شته دا خبره موجود ده چې کوم زنانه خپل په سر باندې جوړه یعنی اختراع ټول کې سر باندې لپاسه نه چې کوم دی ګوچه جوړه کی، د دې نه په حدیث کې ممانعات راغله، دا حرام عمل دی. دویمه خبره دا ده چې آیا داسې زنانه چې هغو داسې په سر باندې ګوچه جوړه کړي دي اختو، نو په دې د دې سره چې کوم دی په دې حالت کې د دې زنانه موس کېږي یا نه کېږي؟ نو په دې کې خو کدی پرده کړي او په ظاهره خبره ده چې خپل ستر هغه پټ کړي پورا چې کوم د مازه ستر رې، یعنی خپل د مخ نه علاوه د لاسونو نه علاوه د خپو نه علاوه باقي پوره جسم پټ کړي، اخته پوره پټ کړي، اگر چې دا ګوجه بصری نو دا غینه باوجود فرض خو باداشي خو البته دا ګناه خپل په ځبانی موجود دي. دویمه خبره دا ده چې کوم زنانه شاته ملا طرف ته یا د شا طرف ته چې کوم دی مری چې کوم شا طرف ته دې طرف ته ګوچه جوړږي، نو په دې کې سم معنیات نشته، په دې کې ګناه نشته. ګناه په هغې صورت کې چې بالکل د سر لپاسه چې کومې زنانه ګوچه جوړږي او د اختتاو راتاو کې او دغې نه یو دغه جوړ کې ګوچه جوړه کی، نو د دې نه ممانعت دی. شاته چې کوم ګودي طرف ته سټ طرف ته د سټ طرف ته زنانه د اختو ګوچه جوړه کی یا کمسي جوړه کی، کمسي خو هر صورت کې چې کوم دی هر طرف ته جوړول شي د هغې سم ممانعت نشته، خو دا ګوچه چې کوم دا د شا طرف ته جوړه کی نو په دغه کې سم ممانعت نشته، البته بالکل په میس کې د سر لپاسه بالکل جوړول دا ناجایز او حرام دي. نو دا یو اهم او ضروري مسله وه. ډېر زنانه نه سبا کې داسې چې هغه ماډرن فیشن کې د حوالې سره احتیاط نه کوي، نورو زنانو ته ګوري او دغه شان خپل سر لپاسه چې کوم دی دا اختو دا ګوچه جوړوي، نو ګوره یاد وساتئ
د داسې زنانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت وعید چې کوم دی هغه فرمایل دی چې داسې زنانه به جنت ته خو لرې خبره ده، تله خو لرې خبره ده، د جنت چې کوم خوشبو ده هغه به چې کوم دی د جنت خوشبو به هم هغو نشي بین کولی. نو امید کوم چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي. الله رب العزت دې موږ تاسو له دین صحیح سمجھ راکړي او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.